امام شافعي چې اصلي نوم امام محمد بن ادریس الشافعي و او تقریبا هر مسلمان به له نوم سره اشنا وي، د اسلام په تاریخ کې لوی عالم تیر شوی و او د ډېرې غریبې کورنۍ څخه هم و چې د ځان لپاره زیاتره کتابونه هم نشول اخیستلی او کله به یې چې لیکل کول نو د لیکلو لپاره یې هم څه نه لرل چې زیاتره لیکل به یې په هډوکو پاڼو او په نورو شیانو کول. خو سره له دې مشکلاتو د علم سره یې ډېره زیاته مینه لرله چې د همدې مینې په برکت په 7 کلنۍ کې د قرآن عظیم الشان حافظ شلو چې په 14 کلنۍ کې مکې ته لاړو او د وخت له مشهورو علماو څخه حدیث، فقه، ادبیات، شاعري او داسې نور علوم زده کړله او لوی عالم شو. سره له دې چې یو لوی عالم و بیا به هم له شاګردانو سره درس ته کېناستو او دا به یې زیاتره ویل چې څومره ډېره زده کړه چې زه کوم هغومره احساس راته کېږي چې زه په ډېرو کمو شیانو پوهېږم. نو هدف دا و چې علم یو نه ختمېدونکی بهیر دی او باید ټول عمر دوام ولري او هیڅکله دې هم یو څوک ونه وایي چې ما مکتب یا پوهنتون ختم کړو او نور علم نه کوم، بلکې نوي کتابونه ولولئ، نوي معلومات لاسته راوړئ او تل د زده کړې په حال کې واوسئ.